لوګر او عینک دواړه افسانوي نومونه دي او د هغه بیرغ ترڅنګ د حق شیر مجسمه ده په ډاګه کوي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی پادشاه بابل د نن عراق څخه نه بلکې د کابل د خاورینې مجسمې د بودایان او بودایانو ظاهران او همداسې نوري د تیږو مجسمې او وسپنیزې زیاتې دیوالي مجسمې فرهنګ او هنر د کوشاني او کوشان ساساني نندارې